طالبانو د زده کړو پر مخ وروستی میخ هم ووهه. هلمند او کندهار کې د ماشومانو په زده کړو بندیز ولګولو. دا چې خلکو څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملا هیبت الله په امر کندهار او هلمند کې تعلیمي مؤسسې وتړل شوې. د اسلامي امارت سرپرست حکومت هم په هلمند او کندهار ولایتونو کې د نجونو زده کړې سربیره د تعلیمي ادارو او تعلیمي پروژو فعالیتونه ځنډولي دي. د پوهنې وزارت پرون یکشنبه د وري په 20 اجتماع د هلمند او کندهار ولایتونو د پوهنې ریاستونو رئیسانو ته یو مکتوب استولی او په دغه مکتوب کې د ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو حکم هم تر بل امر ځنډولی دی. د اسلامي امارت د پوهنې وزارت ویلي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د تعلیمي مؤسسو د پروژو د څیړلو لپاره به یوه کمیټه وګمارل شي او د دغه بهیر تر پای ته رسیدو پورې به د تعلیمي ادارو فعالیتونه ودرول شي. ښوونیزې پروژې د پوهنې وزارتونو نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په پام کې نیول کیږي او تعلیمي ټولګي په ولایتونو کې په لار اچول کیږي. تعلیمي پروژې په افغانستان کې د هغو ماشومانو زده کړو ته چې لاسرسی نه لري یو بدیل دی. منتقدان وایي چې طالبان په داسې کړنو افغانستان د څو پیړۍ مخکې غیر مدني حالت ته بیولی او برخلیک ورته تیاره کړی. خبریال سمیع یوسفزي لیکلي طالبان په دې عقیده دي مکتب او مکتبي کېدل یو له او لعب علم دی او امکان دی ولري مکاتب مکمل ډول بند کړي. له کندهار یې ځکه پیل کړو چې کندهاریان په طبیعت کې چندان د مکتب په طرف نه ورځي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.